سلامونه دوستانو ته د روغ او جوړ خو خوشاله به اوسئ دوستانو. په نننۍ ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو خپل ډاګز کوین خرڅ کړو. او دوستانو نو دا چې ډاګز کوین لیست شوی دی په ټولو صرافیانو کې، یعنې په خاص کومې صرافیان چې دوی وي هغوی ته ویډرا ورکړی دی. باینانس بایبیټ هم داسې انتې نورو ته موږ ته هم خپل باینانس ته او بایبیټ ته ویډرا ویره رسېدلي دي دوستانو. نو دا چې څنګه یې خرڅولی شو نو مکمله طریقه دوستانو درته ښایم. دا چې کله لومړی لیست کېږي لانچ کېږي هغه په سپاټ کې وي دوستانو، دغه په سپاټ کې کېږي. نو زه به اوس راشم تاسو ته به ویم ښایم دوستانو چې ما سره څومره ډاګز دي. دغه تاسو اوس ځکه دوستانو خرڅ کوئ بیا یې کنورټ کوئ خرڅ کوئ چې شاید د ده قیمت راښکته شي. څنګه راښکته شي دوستانو؟ دا چې د اوسه پورې لانچ شوی نه دی، صرف لیست شوی دی په باینانس کې. نو باینانس کې څنګه کولی شو خرڅ کړو؟ دا چې ډېری ملګري او دوستان به دغه خرڅوي او ډېری خلک به خرڅوي چا چې په ډاکس کې کار کوي. تقریبا 50 میلیونه نه زیات خلک په ډاکس کې چې دوی کوین ټول کړي دي. نو څنګه دغه خرڅولی شو دوستانو؟ ما سره هم 15,000 ډاکس کوین دوستانو. دا اوس مهال په سپاټ کې وي او دغه به موږ تاسو بیا اړوو. دا چې دغه څنګه دوستانو خرڅولی شو، را به شئ خپل باینانس به راخلاص کړئ او را به شئ په د باینانس کې به دوستانو تاسو دلته لاندې اپشن ښایم چې هغه د ټریډ اپشن دی دوستانو. دغه ټریډ اپشن باندې به کلیک واخلئ. موږ تاسو په دوو طریقو سره کولی شو. یو د ټریډ له لارې هم دوستانو کولی شو خرڅ کړو، بل د کنورټ له لارې هم دوستانو کولی شو. خو د دې له لارې دوستانو څنګه کولی شو د سپاټ کې خرڅ کړو؟ دلته تاسو ته کرنسیانې راځي چې دې کې تاسو کلیک واخلئ. USDT دی دوستانو او په دغه سرچ برخه کې به تاسو ورته ولیکئ چې ډاګز. مثلا تاسو به راشئ ډاګز به دوستانو ورته ولیکئ. دا چې اوس دلته نه دی لانچ شوی، دلته موږ تاسو په دې کې نه رااخلي، په همدې خاطر تاسو ته اوس دلته نه رااخلي. نو کله چې دوستانو تاسو دلته راواخلي تاسو بیا کولی شئ د دې لارې نه هم دغه خرڅ کوئ بای او سیل کوئ. او دغه ځای کې دوستانو تاسو به په سیل باندې کلیک ورته اخلئ او دغه په تاسو خرڅوئ او څومره غواړئ تاسو خرڅ کوئ. همدغه کیله دوستانو تاسو کتلی شئ دغه به ټوله پورته یوسئ. نو دغه کیله به مکمله داسې پورته یوسئ او بیا به راشئ په دغه سیل BTC، یعنې ما سره خو اوس BTC دی، زه نه غواړم دغه خرڅه کم او په همدې کې تاسو کولی شئ. خو راځو مثلا دغه کنورټ برخه چې دغه ډېره ښه بهترینه برخه ده، په دې طریقې هم کولی شئ. را به شئ دغه کنورټ برخه باندې څنګه کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک وایسته لکه شیبه منتظر کېږو تر څو موږ ته د مارکیټ برخه راخلاصه شي. ها په دې کې دوستانو لومړی چې دی دغه پرام دی او بل ټو دی USDT د دوستانو. موږ تاسو به دلته USDT باندې چې کله کلیک واخلئ په دې ځای کې به تاسو دوستانو ډاګز کوین وي. په دغه سرچ کې به تاسو څه وکئ ډاګز به ورته ولیکئ او ډاګز شاید موږ ته اوس نه راخلي ځکه چې لانچ شوی نه دی. نو تاسو به هم راشئ ډاګز به دلته راواخلئ، هلته به لانچ شوی وي په باینانس کې او تاسو به یې کنورټولی شئ. اوس نه کېږي ځکه چې ډاګز دلته موږ سره نشته دی. مثلا زم رزم همدغه USDT یعنې دغه مثلا دغه TRX راخلم، TRX دوستانو راخلم او په بیا په د مکمل ماکس باندې کلیک اخلو. څومره ډاګز کوین چې تاسو مکمل کنورټ کړئ خرڅ کړئ. راځو په دغه لاندې برخه کې دوستانو په ټو باندې چې کله کلیک ورته واخلو په دغه برخه کې به تاسو دوستانو څه کوئ USDT باندې انتخابوئ ځکه چې USDT تل په خپل حالات پاتې کېږي او دغه نوره یعنې ښکته او پورته نه کېږي. نو USDT به دوستانو کله چې انتخاب کړئ او را به شئ په دغه پریویو کنورټ باندې به کلیک واخلئ او تاسو ته به دغه کنورټ شي. نو زه نه غواړم اوس یې کنورټ کړم ځکه چې دغه خو ما سره کوم TRX نشته دی، هغه څه کم یعنې لږ دي، دغه TRX لږ دي، نو نه غواړم دغه کنورټ کړم. نو تاسو هم په همدې طریقې دوستانو کولی شئ خپل ډاګز کوین چې دی هغه کنورټ کړئ او بدل یې کړئ. بیا چې کله راشئ والیټ برخې ته دوستانو راشئ تاسو سره به دلته USDT کې راغلی چې ما سره اوس شاوخوا 11 USDT دی. په همدغه ځای کې به تاسو ته ټول USDT ته اوښتي وي. بیا تاسو کولی شئ دغه خرڅ هم کړئ او پیسې نغدې هم ترلاسه کړئ. تاسو کولی شئ څوک ملګري انډیوالان وي هغوی ټولو سره رابطه وکړئ، اړیکې ورسره ونیسئ، له تاسو څخه دغه اخلي. نو دوستانو دغه ویډیو مې د دې لپاره درته راوسته درته راوړه چې شاوخوا 4:30 بجې د سهار به دغه شاید لانچ شي په باینانس کې او نور صرافیانو کې. نو بیا تاسو کولی شئ چې دغه خرڅ کوئ. لومړی کې ځکه خرڅ کوئ چې ډېری خلک به له دې څخه ویډرا کوي او دغه به خرڅوي، نو بیا شاید قیمت یو څه راښکته شي. نو زر یې لومړي سر کې خرڅ کوئ تر څو چې لومړي سر کې ګټه وکړئ هغه ښه ګټه وي. که وروسته بیا په هم کولو د مارکیټ د ډاګز نو بیا کولی شئ وروسته هم دغه ډاګز کوین تاسو بیرته بیا واخلئ او خرڅول او ټریډ هڅه پرې شروع کړئ. نو زه اوس درته وایم چې کله چې دوستانو دغه لانچ شي سمدستي خرڅ کړئ، USDT ته یې کنورټ کړئ تر څو تاسو څخه بیا
وروسته دغه ډاګز کوین قیمت چې کم شي او بیا تاوان ونه کوي. نو دوستانو ویډیو ته همدې ځای کې خوښوي مې لایک کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. نو زموږ ویډیو چینل د ټلیګرام چینل لینک په ډسکرپشن کې دوستانو سره هغه جوین شئ ځکه موږ هره ورځ داسې نوي معلومات تاسو لپاره شریکوو او راتلونکي سبا ورځ به هم تاسو لپاره اپډیټ معلومات درکوو چې دغه څنګه لانچ شي په باینانس کې او نورو صرافیانو کې. په بایبیټ صرافۍ کې څنګه کولی شو هر څه ویډیو طریقه مې تاسو ته هم ښودلې دی، هغه ویډیو هم در سره وګورئ دوستانو. نو ویډیو ته همدې ځای کې خوښوي مې لایک کړئ او له ملګرو سره هم شیر کړئ.